دا د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ ده او له مرکز په لیالمه لرې په 10 کیلومترۍ کې پرته ده. په تیر نظام کې دلته درنې او سختې جګړې وې چې د دې سیمې له خلکو یې آرام اخیستی و. د سرخ ولسوال وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جنګونو له امله تر ډېره پراختیایي پروژې نه دي پلې شوي او هڅه کوي څو یادې ولسوالۍ ته په روغتیایي بیا رغونې او پراختیا برخو کې پروژې راوړي. الحمدلله د سرخ ولسوالۍ انکشافي کارونه څه ناڅه سوي دي، خو څومره چې د خلکو توقع ده هغومره پیشرفت نه ده سوی. د انکشافي په رابطه باندې موږ بار بار عرایضو پورته مقاماتو ته مشکلات وړاندې کړي. د سرخ په رابطه د سړکونو د وارداتي برخ د مولانا صاحب د برخ د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان هم په سرخ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول تامین او ښه ګڼي او وایي چې چاته به اجازه ورنه کړي څو رامنځته شوی امنیت ګډوډ کړي. الحمدلله در ولسوالی چرخ به کلی امنیت تامین است، مشکلات نیست فضل الله. مردم همراه ما همکار هستند، همیشه همراه ما در رابطه هستند او خوشحال هستند تا که حکومت امارت اسلامی قایم شده. همه مردم افغانستان بلکه مردم چرخ اطمینان دارن او با اطمینان کارهای خود پیش میبرن. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي هم له اسلامي امارت څخه خوښ دي او وایي چې پخوا به یې ناروغان په لارو کې د جنګونو له امله روغتون ته نه شول وړلی او اوس یې کارونه له فساد او تعصب پرته په دولتي ادارو کې پر مخ روان دي. امارت خود چشم میکنی، امارت خود امارت است، فهمیدی؟ آره اینطور شکر الحمدلله 1000 بار شکر که مردم ناشکری کنه، فهمیدی؟ غضب خدا سرش میشه. این من اینطور خلاصت بگم 100% همکار هستند. مردم خیلی از امارت راضی هستند. هر کاری که مردم داشته باشه پیش بدون رشوت و بدون هیچ کار مردم پیش نمیرفت، ولی الحمدلله هر کس هر کاری که داشته باشه میاین بدون کدام واسطه و بدون کدام مشکل کارشون راه میفته. الحمدلله مردم زیاد راضی هستند، دیگه زیاد خدمت میکنن به مردم. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د ډاډمن امنیت له امله سرخ ولسوالۍ ته د سیلانیانو په ورتګ کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.